ایمان پلورونکي 71 برخه د سلطان صلاح الدین ایوبی رحمه الله د دوران رښتینی کیسې. صلاح الدین پر د غزمکارا پیدا کړه، ته یو بل صلاح الدین پر د غزمکارا پیدا کړه. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى. اما بعد، محترم مسلمانان ورونو، د سلطان صلاح الدین ایوبی رحمه الله د رښتینې کیسو په ترڅ کې موږ او تاسې په فلسطین کې وو. هلته سلطان صلاح الدین ایوبی رحمه الله خپل قومندانان او لوړپوړي چارواکي راغوښتي وو او د تقی الدین په اړه باندې خبرې کولې. د تیرې برخې په پای کې تاسې واورېدل چې د سلطان صلاح الدین ایوبی یو لوړپوړي چارواکي وویل دا باید یو شخصي خبره ونه ګڼل شي. موږ باید په سودان کې نور جنگ ختم کړو. د چارواکو او مشرانو د غلطو فیصلو په سبب غازیان بدنامېږي. موږ باید قوم ته څرګنده خبره وکړو چې په سودان کې زموږ د ناکامۍ سبب پوځ نه دی. سلطان صلاح الدین ایوبی وویل هو، دا زما د ورور غلطي ده او دا زما غلطي هم ده چې ما تقی الدین ته ویلي وو که چیرې اړتیا پیښه شي نو زما له اجازې څخه پرته هم عملیات کولی شي. هغه دومره لوی عملیات پرته د پوره معلوماتو او مکمل پلان جوړولو څخه کړي او خپل پوځ د دښمن په لاس کې غورځولی دی. زه خپله غلطي او د خپل ورور غلطي د خپل قوم سلطان نورالدین زنګي څخه پټول نه غواړم. زه تاریخ ته هم دوکه نه ورکوم. زه به په خپلو لیکنو کې دا هم ولیکم چې د دې ناکامۍ علت او سبب پوځ نه بلکې زه او زما ورور. که داسې ونه شي نو زما څخه وروسته واکمنان به تل تاریخ مسخه کوي. زه د اسلامي امت راتلونکي واکمنانو ته دا نمونه او مثالونه پرېږدم چې خپلې غلطۍ او ګناهونه په بېګناه خلکو ونه تپي او بېګناه خلک ذلیل او سپک نه کړي. دا داسې غلطي او چل دی چې د اسلام سپېڅلی دین به د ځمکې په کره کې د پراخوالي پر ځای باندې راغونډ کړي. مجاهدینو مشرانو، د سلطان صلاح الدین ایوبی رحمه الله د دغسې حالاتو دا خبرې ښې په یاد ولرئ او تر خپلو ذهنو پورې ورسوئ چې که هر وخت هغه ساتمه کړې تېروتنه در څخه کېږي خپله ملامتیا قبوله کړئ. مجاهدین ملګري مو پرې خبر او د راتلونکي لپاره داسې پلان ونیسئ چې داسې غلطیانې بیا تکرار نه سي. خو ورونو، د سلطان صلاح الدین ایوبي څېره تکه سره شوه، اواز یې په لړزا شو. داسې معلومېدل چې هغه په خپله خوله د شا تللو ویل نه غواړي. هغه هېڅکله شاته شوی نه و. هغه په ډېرو سختو حالاتو کې هم جنګېدلی و، خو اوس حالاتو مجبور کړی و. هغه د تقی الدین قومندان ته وویل تقی الدین ته ووایه چې خپل پوځ راټول کړي او د کوچنیو ګروپونو په شکل یې خپل سرحد او پولې ته راورسوي. که څوک لاره درته ونیسي داسې جګړه ورسره وکړئ چې دښمن درپسې در خپل سرحدي پولو پورې ان تر مصر پورې را داخل نه شي. کوم ګروپونه چې مصر ته راورسېږي هغوی ټول سره یو ځای کړه. که دښمن حمله وکړه چې ټول یو ځای مقابله وکړي. د خوندي په شاتګ لپاره کمانډویان په کار واچوه. هیڅ ګروپ د دښمن په محاصره کې مه خوشي کوه. زه په شا تلل په اسانه نشم زغملی، خو دا اورېدل نه غواړم چې زموږ کوم ګروپ وسله غورځولې او تسلیم شوی. په شا تلل اسانه کار نه دی، ځکه د پرمختګ څخه په عزت شاته تلل ګران وي. حالات په نظر کې ساته. د استازو تکړه ټولګۍ تل د ځان سره ساته. زه لیکلی پیغام نشم در استولی، ځکه په لاره کې خطر دی. که ستا استازی ونیول شو نو دښمن ته به معلومه شي چې ته تېښته کوې. سلطان صلاح الدین ایوبي استازي قومندان ته ډېرې لارښوونې وکړې او بیا یې هغه رخصت کړ. خو ورونو، د تقی الدین د استازي د قدمونو اواز د اورېدل کېده چې زاهدان خیمې ته راغی او سلطان صلاح الدین ایوبي ته وویل چې له قاهرې څخه استازی راغلی. سلطان صلاح الدین ایوبي هغه خپلې خیمې ته راوباله. هغه د جاسوسي ادارې چارواکی دی. هغه د مصر څخه خطرناک او زړه ماتونکی خبر راوړی و. هغه وویل چې په مصر کې صلیبیانو ډېر خطرناک پلانونه پیل کړي.
علي بن سفیان شپه او ورځ په هغې بوخت وي. اوس حالات داسې شوي چې د پوځي بغاوت خطره پیدا شوې ده. په دې خبره د سلطان د څېرې رنګ والوت، ځکه که یوازې د مصر غم وای نو هغه یې پروا نه کوله. هغه په ډېر خطرناکو حالاتو کې مصر خوندي ساتلی. ورونو، ستاسې به په یاد وي د صلیبیانو او فاطمیانو لوی لوی پلانونه یې خنثی او ختم کړي وو. د سمندر له لارې یې د صلیبیانو لوی لښکر ته ماتې ورکړې وه. د خلیفه د لرې کولو ستر او خطرناک ګام یې پورته کړ او په کامیابۍ سره یې سرته ورساوه. خو کله یې چې کرک محاصره کړ نو پښو ته یې زنځیرونه پرېوتل. که چیرې هغه نه وای نو د جګړې نقشه بدلېدای شوه. د کلا څخه برسېره هغه د صلیبیانو لوی او خطرناک لښکر په هوار میدان کې کلابند کړی و. هغه پوځ هر وخت د محاصرې د ختمولو کوښښ کوه او پرله پسې بریدونه یې کول. هلته خونړي جنګونه کېدل. سلطان صلاح الدین ایوبي د خپلو ویاړلو تکتیکونو په برکت د صلیبیانو لپاره افت او بلا جوړه شوې وه. د ده څخه پرته د دې جګړې مخ په وړاندې بیول امکان نه درلود. بل لوري ته د سودان حالاتو هم مصر ته خطر پیدا کړی و او دا یوه اضافي مسله پیدا شوې وه. سلطان صلاح الدین ایوبي په دې اندېښمن و که تقی الدین د تېښتې په حالت کې له سودان څخه راووت نو صلیبی او سوداني پوځ به د هغه پسې مصر ته هم راشي او هغه به د مرکز څخه مخکې په لاره کې ختم کړي او مصر به تر خپل کنټرول لاندې راولي. په مصر کې چې کوم پوځ موجود و هغه د حملې د منع کولو لپاره بس نه و. د کرک فتح او کامیابي هم ډېر زر امکان نه درلود. په دواړو خبرو کې د قاهرې د پوځ د بغاوت خبر په هغه باندې داسې دروند تمام شو چې د هغه پښې یې ولړزولې. هغه تر ډېره وخته پورې په خیمه کې سر ټیټ نیولی و او ګرځېده. بیا یې وویل زه ټولو صلیبي لښکرو ته ماتې ورکولی شم او هغه لښکر په اروپا کې هم ساتلی شم، خو د خپل قوم څو خاینان او غداران ماته ماتې راکوي. ورونو، نن هم ټولې نړۍ خپله ماتې منلې ده. چیغې او سورې وهي چې ماتې مو خوړلې، خو خپل غداران او خیانت کوونکي زموږ د مجاهدینو او د مشرانو پښې وهي او په هر ځای کې خندقونه ورته جوړوي. خو لله الحمد، الله له موږ سره ده. هغوی د خپلو غدارانو تاریخ نه ده کتلی چې هغوی څه شول. ورونو، سلطان صلاح الدین ایوبي پسې وویل د کفارو دا غلامان او پلویان ولې ځان ته مسلمانان وایي؟ شاید هغوی په دې باندې نه پوهیږي. که خپل دین بدل کړي نو بیا به هم صلیبیان هغوی ټیل وهي چې تاسې وطن خرڅوونکي یاستئ، تاسې په خپل قوم کې اوسئ، زموږ څخه کومک اخلئ او خپل قوم ته دوکه ورکوئ. بیا هغه غلی شو. د هغه سره چې په خیمه کې کوم کسان ناست وو هغه هم چوپ وو. سلطان ټولو ته په وار وار وکتل او بیا یې وویل الله تعالی زموږ څخه ډېر سخت امتحان اخلي. که موږ ټول په خپله خبره او لاره کلک پاتې شو د قیامت په ورځ به کامیاب وو. ورونو، هغه د خپلو ملګرو د ډاډ لپاره دا خبرې وکړې، خو د هغه څېرې داسې څرګندوله چې هغه وارخطا او اندېښمن دی، خو خپله وارخطایي او اندېښنه پټوي. سلطان صلاح الدین ایوبي ته دومره ویل شوي وو چې په مصر کې حالات خراب دي، خو اصل حالات ورته څرګند نه وو، کوم چې ډېر خطرناک او بوږنوونکي وو. د هغه د نشتوالي څخه صلیبیانو دا ګټه پورته کړه چې د مصر 3-4 لوړپوړي چارواکي خپل لاس کې ونیول او د هغوی څخه یې خپله ګټه کار اخیستل پیل کړل. ورونو، وار به سو هلته مصر ته چې په مصر کې تش په نامو غدار مسلمانو د سلطان صلاح الدین ایوبي، علي بن سفیان او نورو مجاهدینو په مقابل کې کوم خندقونه ایستلي او له صلیبیانو سره یې کوم پلانونه جوړ کړي. ورونو، تقی الدین چې کله په سودان حمله وکړه نو 3-4 ورځې وروسته یې سامان وغوښت. استازي وویل چې باید ډېر زیات سامان زر تر زره واستول شي، خو تر 2 ورځو پورې هیڅ کار هم ونه شو. کله چې د سامان استولو د مسؤل څخه پوښتنه وشوه نو هغه دا ګوتنیونه وکړه چې په یو وخت کې د 2 محاذونو خلاصول غلط کار دی او دواړو د سامان له کومه کېږي. یوه لاره دا ده چې د مصر پوځ وږی وساتل شي، د بازار څخه ټول شیان راټول شي او په قاهره کې ګراني او قیمتي پیدا شي. خو ورونو، دا لوړپوړی چارواکی مسلمان و، د سلطان صلاح الدین ایوبي د کابینې څخه هم و. د هغه په نیت باندې چا شک نه شوی کولی. د هغه خبره ومنل شوه چې رښتیا هم غله دانه په بازار کې کمه ده، خو هغه ته وویل شول چې هر څرنګه کېږي باید محاذ ته سامان واستول شي. هغه کار پیل کړ، خو 2 ورځې نورې هم پرې تېرې شوې. په 5مه ورځ باندې کاروان روان شو. دا د اوښانو او کچرو لوی کاروان و
مشوره او صلاح ورکړل شوه چې د کاروان سره د یو ګروپ سپاره واستول شي چې دښمن پرې په لاره کې حمله ونه کړي. خو د سامان لیږونکي چارواکي وویل چې لاره خوندي ده ځکه په مصر کې پوځ ته اړتیا ده، نو سامان پرته د ساتونکو څخه واستول شو. ورونو، شپږمه ورځ احوال راغی چې د سامان کاروان دښمن تالا کړی. سامان ورڅخه سوډانیانو اخیستی او د سپرلیو ساتونکي یې ټول وژلي. دا یو بد خبر. په قاهره کې ټول چارواکي ډېر اندېښمن شول ځکه د سامان لوټېدل څه عادي خبره نه وه. هلته پوځ ته د سامان اړتیا وه، نو د سامان برابروونکي چارواکي ته وویل شول چې همدومره سامان بیا برابر. هغه وویل اوس په بازار کې سامان نه پیدا کېږي، سوداګرو ته باید وویل شي چې خالي دانې را پیدا کړي. خو ورونو، سوداګر راوغوښتل شول، نو هغوی خپل ګودامونه خلاص کړل چې ټول خالي او تش وو. د غوښې لپاره یو وزه، پسه او غوی هم نه پیدا کېده. دا هم معلومه شوه چې د مصر پوځ ته پوره خوراک او څښاک نه ورکول کېږي، او په دې توګه په مصري پوځ کې هم اندېښنه پیدا شوې. سوداګر وویل چې د اطرافو او کلو څخه هیڅ شی هم بازار ته نه راځي. خو هلته بیا علي بن سفیان هم په مصر کې و. د علي بن سفیان د جاسوسي اداره ډېره فعاله وه. ډېر زر دا څرګنده شوه چې د بهر څخه خلک راځي او د مصر څخه د خوراک او څښاک شیان په لوړ نرخ باندې اخلي. د دې څخه څرګنده شوه چې د خوراک او څښاک شیان د ټول هېواد څخه بهر ته ځي. ټولو ته ور په یاد شول چې څو کاله مخکې چې سلطان صلاح الدین ایوبي د مصر سوډاني پوځ مات کړی و، د هغوی زیات کسان یې سرحدي سیمو ته ولېږل او هلته یې د کرهڼې کار باندې پیل کړ. هغوی اوس مصر ته خوراکي شیان نه ورکول ځکه چې هغوی په سوډان باندې د حملې کولو سره مخالف او له هغې خوا هم کوم شی مصر ته نه راتله. مصر له سختې قحطۍ سره اخته و. دا بدلون په 5-6 ورځو کې راغلی و. له دې څخه وروسته د سامان استولو کار پوځ ته وسپارل شو. د ډېر کوښښ څخه وروسته څه سامان برابر او د پوځ په ساتنه او حفاظت کې د سوډان محاذ ته واستول شو. خو ورونو، د لوړپوړو چارواکو لپاره د سامان مسأله ډېره ستونزمنه شوه ځکه د دې څخه مخکې داسې حال کله نه و راغلی. هغوی په دې وېرېدل چې که سلطان صلاح الدین ایوبي سامان وغواړي موږ به څه ځواب ورکوو، ځکه هغه دا کله منلی شي چې په مصر کې سامان نه پیدا کېږي. د دې ستونزې د حل لپاره 3 کسیزه پلاوی وټاکل شو چې په هغې کې یو لوړپوړی چارواکی سلیم الادریس د پلاوي د مشر په توګه وګمارل شو. د شپې 3 واړه د غونډې لپاره کېناستل، نو دواړه وویل سلطان صلاح الدین ایوبي په یو وخت کې د 2 محاذونو په خلاصولو سره لوی غلطي کړې او تقي الدین بایللی جنګ روان کړی دی. الادریس وویل فلسطین د مسلمانانو خاوره ده، د هغه ځای څخه د صلیبیانو ویستل ضروري دي. هلته مسلمانان د چنجیو او طفیلیو په شان باندې ژوند کوي. هلته د مسلمانانو میرمنو عزت او حیا خوندي نه ده. جوماتونه د اسونو طبیلې شوي دي. خو یو کس یې وویل دا ټول دروغ او بهتان دي. آیا تا په خپلو سترګو لیدلي دي چې صلیبیان په مسلمانانو زور او زیاتی کوي؟ سلیم الادریس وویل زه یو څرګند او معلوم حقیقت بیانوم. دویم یې وویل سلطان صلاح الدین ایوبي د عزت او درناوي سړی دی، خو په خپل منځ کې د رښتیا خبرو څخه باید ونه ویریږو. هغه د خاورې او ملکونو د نیولو حرص نیولی دی. که صلیبیان زموږ دښمنان وای نو هغوی به په مصر باندې برید او فلسطین به یې خوشي کړی وای. هغوی یو طوفان دی چې موږ ورته یوه ورځ هم نشو ټینګېدلی. هغوی زموږ نه بلکې د سلطان صلاح الدین ایوبي دښمنان دي. سلیم الادریس وویل ستاسې خبرې ماته د منلو او زغملو وړ نه دي. ښه خبره دا ده چې د اړوندې موضوع په هکله باندې خبرې وکړو. یو یې وویل ستا خبرې هم زما لپاره د منلو او زغم وړ نه دي، خو د یو سړي له خواهش څخه ټول قوم نشي قربانېدلی. تاسې دواړو محاذونو ته د سامان لېږلو خبره کوئ. د سامان حالت تا خپله لیدلی دی چې نه پیدا کېږي. د سوډان محاذ ماتېدونکی دی. زما نظر دا دی چې د سوډاني محاذ سامان بند کړو. د دې به دا پیدا شي چې تقي الدین به شاته راشي او پوځ به د وژلو څخه وساتلی شي. خو ورونو، سلیم الادریس په جواب کې وویل داسې هم کېدای شي چې موږ سامان ور ونه لېږو نو تقي الدین به راګیر او ونیول شي. داسې هم کېدای شي چې زموږ پوځ دښمن ته وسله وغورځوي. سلاکار وویل ودې غورځوي، موږ به په پوځ باندې تور پورې کړو. سلیم الادریس وویل تاسې څه فکر کړی چې داسې خبرې کوئ؟ هغه ځواب ورکړ زما فکر او نظر ډېر څرګند او روښانه دی. سلطان صلاح الدین ایوبي په موږ باندې د پوځ حکومت چلوي. هغه پرله پسې د صلیبیانو سره جګړې کوي او قوم ته دا څرګندوي چې د مصر او قوم ساتونکی یوازې پوځ دی. که سلطان صلاح الدین ایوبي امن او قراري راوستلی
او غوښتلی یې نو د صلیبیانو او سوډانیانو سره به یې جګړې نه کولای بلکې د روغې جوړې او سولې تړون به یې کړی وای. خو ورونو سلیم الادریس چې یو ایمان ساتونکی او د کلکې عقیدې څښتن و ډېر برک شو ځکه هغه د سلطان صلاح الدین ایوبي په خلاف او د صلیبیانو په پلوي خبرې اورېدل نه غوښتل. په غونډه کې سختې خبرې وشوې. د پلاوي 2 کسانو هغه خبرو ته هم نه پرېښود. هغه اخر په تنګ شو او ویې ویل زه غونډه ختموم، سبا به ستاسې نظریات او خبرې سلطان صلاح الدین ایوبي ته واستوم. بیا په غوسه راپورته شو او ودرېد. خو یو ورڅخه ولاړ شو او بل د سلیم الادریس سره ودرېد چې د هغه نوم ارسلان. ورونه ارسلان د نسب په لحاظ سوډانیانو ته نږدې و. هغه سلیم الادریس ته وویل ته شخصیت پالونکی او افراطي یې، ما درته حقیقت بیان کړ او بیا تاسې پرې خفه شوئ. زه اوس تا ته دا صلاح او مشوره در کوم سلطان صلاح الدین ایوبي ته هېڅ هم مه لیکه، که نه دا به ستا لپاره تاوان ورسوي. ورونه د هغه په خبرو کې ګوتڅنډنه وه او چیلنج هم و. سلیم الادریس هغه ته د پوښتنې په توګه وکتل. نو ارسلان ورته وویل که ته نه خفه کېږې نو زه ستا سره په یوازې ځای کې خبرې کول غواړم. ورونه سلیم الادریس هم حیران شو خو ده ته یې وویل همدلته یې راسره وکړه. ارسلان ورته وویل زما کور ته ولاړ شه، خوراک او څښاک زما سره وکړه، خو دا لیدنه به یو راز وي. سلیم الادریس د هغه سره کور ته ولاړ. کله چې کور ته ننوت نو داسې ګمان یې وکړ چې د کوم پادشاه کور ته ننوتی دی. ارسلان دومره لوړپوړی چارواکی نه و. دواړه چې څرنګه په کوټه کې کېناستل نو یوې ډېرې ښایسته او ښکلې نجلۍ په یو ګډ پتنوس کې 2 د سپینو زرو پیالې او یوه سراحي راوړه او د دوی په وړاندې یې کېښوده. سلیم الادریس د بوی څخه وپوهېده چې دا شراب دی. نو د ارسلان څخه یې وپوښتل ارسلان ته خو مسلمان یې او شراب څښې؟ ارسلان چې یو ایمان پلورونکی و او خپل ایمان یې پلورلی و ورته ویې او بیا ځواب ورکړ یو غړپ وڅښئ بیا به تاسې هم په هغه حقیقت باندې پوه شئ په کوم چې زه تا پوهول غواړم. د دې څخه وروسته 2 سوډانیان راغلل چې د دواړو په لاسونو کې ځلېدونکي پتنوسونه وو چې خوراک به کېښودل شوی و. کله چې به د دسترخوان باندې خوراک او څښاک کېښودل شو نو سلیم الادریس په حیرانوونکو سترګو ارسلان ته وکتل. ارسلان وویل حیرانېږه مه ښاغلی سلیم الادریس، دا عزت او شان او شوکت تا ته هم په لاس تتلی شي. زه هم ستا په شان متقي او پرهیزګار وم، خو اوس 2 نجونې زما په کور کې شته. د دمشق او بغداد د امیرانو او وزیرانو کورونه وګوره، هغوی خپل حرمونه د دې په شان زیاتو نجونو څخه ډک کړي دي. هلته هم شراب بهیږي. ورونو سلیم الادریس چې وفاق نفسه لوړپوړی مجاهد و هغه وویل دا نجونې شراب او دولت د صلیبیانو کرم او پیرزوینه ده. ښځو او شرابو د اسلامي امت ریښې او ډډه خوسا کړې ده. ارسلان وویل ته خو د سلطان صلاح الدین ایوبي په خوله باندې خبرې کوې، همدا ستا بدمرغي ده. سلیم الادریس وویل ته څه ویل غواړې؟ ما ته شک پیدا شوی چې ته د صلیبیانو په جال او لومه کې نه یې پرېوتی. ارسلان وویل زه د پوځ غلام کېدل نه غواړم، زه پوځ غلام ګرځول غواړم. د دې یوه لار دا ده چې تقیالدین ته هېڅ سامان ونه لېږل شي بلکې هغه ته دوکه ورکړل شي چې هغه دی سامان راځي، هغه په دروغو همداسې جنګوي تر څو مجبور شي او وسله وغورځوي. ښکاره ده چې سوډانیان به هغه وژني او پوځ به د تل لپاره هلته ختم شي. موږ به په پوځ باندې دا تور پورې کړو او د قوم په سترګو کې به یې سپک کړو. نو بیا به سلطان صلاح الدین ایوبي هم د خلکو په وړاندې سپک او ذلیل شي. تاسې زما خبره په غور سره نه اورئ، تاسې ته به هېڅ تاوان او زیان ونه رسېږي او تاسې ته به د دې په بدل کې دومره شیان درکړل شي چې هغه به په تصور کې هم نشي راوستلی. ورونو سلیم الادریس چې دا خبرې واورېدې نو هغه ته یې وویل زه اوس ستا په مقصد او مطلب پوه شوم، ته ما ایمان خرڅولو ته رابولې، دا کار زه نشم کولی. ورونو له ډېرو خبرو او بحث څخه وروسته سلیم الادریس وویل دا ته دومره خطرناکې خبرې په داسې بې پروایي ولې کوې؟ آیا ته په دې نه پوهېږې چې زه به دې بندي کړم او د خیانت سزا به درکړم؟ ارسلان ځواب ورکړ نو آیا زه دا نشم ویلی چې ته پر ما دروغ پورې کوې؟ سلطان صلاح الدین ایوبي زما په خلاف هېڅ هم نشي اورېدلی. سلیم الادریس حیران شو چې دومره غټ او لوی حکومتي چارواکی په دې درجه شیطان شوی او په څومره زړورتیا سره خبرې کوي. سلیم الادریس یو حقیقي مؤمن او مسلمان و. هغه په دې خبره نه پوهېده چې ایمان خرڅول انسان د سپکاوي او ذلت کومې کندې ته غورځوي. د هغه سره د ارسلان د شیطانت یوازې یوه لاره وه، ځکه هغه د ارسلان څخه لوړپوړی چارواکی و. نو ارسلان ته یې وویل زه پوه شوم چې ته څه ویل غواړې او څه کوې. ته چې کوم کار کوې د هغې سزا او بدله مرګ او اعدام دی.
زه تا ته 7 ورځې وخت درکوم چې خپل ځان او خپل فکر سم کړم او د اسلام د دښمنانو سره خپلې اړیکې وشلوم چې زه د اسلامي امت او اسلام رښتینی بچی یم. زه نور تا د سامان برابرولو څخه لرې کوم. زه خپله دا کار په خپله غاړه اخلم. که اړتیا پېښه شوه نو زه تا په دې خپل جوړ کړي صلیبي جنت کې بندي کوم او 7 ورځې هم ډېر وخت دی. داسې نه چې په 8مه ورځ تا جرات له دې کوره څخه وباسي. ورونو سلیم الادریس پاڅېدی خو ارسلان خندل او بیا ځواب ورکړ. ښاغلی سلیم الادریس ستا 2 زامن دي او دواړه ځوانان دي. سلیم الادریس وویل هو څه کوې زما زامن؟ ارسلان وویل هېڅ یې نه کوم. زه دا درته په ګوته کوم چې ستا 2 زامن دي او همدا ستا ټول اولاد دی. ورونو سلیم الادریس په دې کنایه او اشاره باندې پوه نه شو. هغه وویل شراب ستا دماغ خراب کړي. د دې وینا څخه وروسته هغه د باندې ووت. ورونو د ارسلان د کور څخه چې کله سلیم الادریس ووت نو نیغ علي بن سفیان ته ولاړ او هغه ته د ارسلان ټولې خبرې وکړې. علي بن سفیان ورته وویل چې ارسلان زما سره هم په شکمن لیست کې شته خو د هغه په هکله هېڅ ثبوت موږ نه ده پیدا کړی خو زموږ تر څارنې لاندې دی. سلیم الادریس ډېر اندېښمن او حیران و چې د ارسلان په شان سړی په دومره زړورتیا سره خیانت او غداري کوي. نو علي بن سفیان ورته وویل چې په دې کار کې هغه یوازې نه دی بلکې څو کسان په دې پلان او پروګرام کې شامل دي. دا میکروبونه اوس پوځ ته هم رسېدلي او هلته خپاره شوي دي. خو ورونو په دې ورځو کې مهمه مسله سوډان ته د سامان لېږل و. سلیم الادریس علي بن سفیان ته وویل چې ما ارسلان له کاره ګوښه کړی اوس به خپله دا کار کوو. علي بن سفیان هغه ته وویل چې د یو منظم پلان او دسیسې په توګه خوراکي شیان د هېواد څخه د باندې استول کېږي او دلته یو جبري قحطي او کموالی منځته راغلی. علي ورته وویل چې ما خپل څارونکي خپاره کړي چې شکمن کسان ونیسي او د مسئلې اصلي علت څرګند کړي. هر چیرې چې یو بوري غله ونیسي هغه دې ورڅخه سرکاري کړي. د ډېر غور او فکر څخه وروسته هغوی د سامان لپاره لار برابره کړه. ورونو سلیم الادریس په خپلو اداري او جهادي کارونو کې دومره بوخت او مصروف شو چې د ارسلان هغه اشاره یې له یاده ووتله چې ستا 2 زامن دي او همدا ستا ټول اولاد دی. ورونو سلیم الادریس په خپلو زامنو باندې پوره باور درلود خو ځواني لیونتوب او ړوندوالی دی. ورونو څه فکر کوئ چې د ایمان پلورونکي ارسلان په دغه اشاره او کنایه کې به کومې خبرې نغښتې او هلته چې تقیدین له ستونزو سره د سوډان په دښتو کې مخ دی هغه ستونزې به څنګه راغونډي او حل کړي او د سلطان صلاح الدین ایوبي رحمه الله په اړه باندې څه فکر کوئ چې هغه به خپل پلان کومې خواته وغځوي. ورونو دې او د دې ته ورته پوښتنو ځواب به په راروانه برخه کې واورئ ان شاء الله تعالی. د 1 اویایمې برخې پای.